حافظو د سترې امپراتورۍ شکست او د اصفهان فتحه. میرویس نیکه له وفاته وړاندې خپلو وروستیو ته ویلي وو چې ښایي تاسو اصفهان ونیسئ او صفوي روافظو ته ماته ورکړئ. میرویس نیکه ومړ او ورور یې میر عبدالعزیز پر تخت کېناست، خو څرنګه چې د پاچاهۍ وړتیا نه لرله، له پاچاهۍ لرې او شاه محمود یې پر ځای وټاکل شو. شاه محمود په 1822 زېږدیز کال کې د ګلناباد له یوې سختې جګړې وروسته اصفهان فتح کړ. د صفوي روافظو هغه ستره امپراتوري چې یو مهال د افغانستان په یوه لویه برخه واکمني کوله له منځه یې وړه او صفوي شاه حسین خپل تاج په خپل لاس د اصفهان فاتح شاه محمود ته په سر کېښود. خو دغه ستره فتحه او د ایران د تاریخ یوه نه هېرېدونکې پیښه په دومره اسانۍ پیښه نه شوه. شاه محمود او ملګرو یې نږدې 10 میاشتې اصفهان محاصره کړی و او ایرانیانو د ښار دننه ځانونه کلابند کړي وو. هغوی په دې ډول د افغانانو سره مقاومت کاوه او ځانونه یې نه تسلیمول. هغوی په دې تمه وو چې نور مرستندوی پوځ به راشي او افغانان به په شا وتنبوي، خو افغانان هېڅکله هم په شا ونه تنبول شول. دغه 10 میاشتنۍ محاصره به شاید د تاریخ د اوږدو محاصرو څخه یوه وي. دا چې د محاصرې په اوږدو کې د اصفهان ښار دننه څه تیر شوي، د هغه مهال او وروستیو لیکوالانو یې په اړه په کتابونو کې څرګندونه کړې ده. یو تر ټولو معتبر کتاب او د هغه مهال عیني شاهد کروسینسکي دی چې خپل خاطرات یې لیکلي او وروسته بیا په مختلفو ژبو چاپ شوي دي. دی د دغې لویې پیښې پر مهال څه موده په ایران کې وه، حالات یې له نږدې لیدلي او په خپلو خاطرو کې یې رانقل کړي دي. امان الله هوتک او مرحوم بینوا هم په خپلو کتابونو کې د اصفهان د محاصرې او د افغانانو په لاس یې د فتح یادونه کړې او هیښوونکې خبرې یې لیکلي دي. د محاصرې په اوږدو کې د اصفهان د ښار د اوسېدونکو اړیکه د بهرنیو خلکو سره پرې شوې وه. د ښار دننه چې کوم خوراکي توکي وو هغه خلاص شول. دې کار د کلا اوسېدونکي د ډېرو ستونزو سره مخ کړل. په سلګونو تنه له لوږې مړه شول. خلک دومره لوږې پسې اخیستي وو چې انسانان یې خوړل. کروسینسکي لیکي تر دې چې د خرو غوښې خلاصې شوې او خلکو د انسانانو په خوړلو او د ونو د پاڼو په خوړلو شروع وکړه. د ښار اوسېدونکو ته پاچا نه غوښتنه وکړه چې ښار تسلیم کړي. د 10 میاشتو له تېرېدو وروسته بالاخره پاچا د ښار د تسلیمولو جدي پرېکړه وکړه. شاه محمود ښار ته داخل شو او صفوي شاه حسین په خپل لاس د صفوي سترې او تاریخي امپراتورۍ تاج یو افغان پاچا ته په سر کېښود. په دې سره د تاریخ پاڼه واوښته. دا تاج د هغه چا له سره لرې شو د چا چې نیکونو یو مهال د دغه افغان پاچا په پلرني ټاټوبي نږدې نیمه پېړۍ واکمني کړې وه. د صفوي روافظو امپراتوري د خپل وخت ډېره ځواکمنه امپراتوري وه. شیبانیانو ته هم دوی ماته ورکړې وه، همداسې د عثماني ترکیې سره یې ډېرې جګړې کړې وې. خدای په فکر کې هم نه راتله چې یو کوچنی دولت دی چې له جوړېدو یې 14 کاله هم نه تېرېږي، دغه ستره امپراتوري د یوه ځوان او 25 کلن پاچا په مشرۍ ړنګه کړه. د میرویس نیکه په مشرۍ د ګورګین وژل د صفوي امپراتورۍ د له منځه وړلو سریزه شوه، چې په پای کې ځوان شاه محمود په دې وتوانېده چې سترې صفوي امپراتورۍ ته د پای ټکی کېږدي. او د هغه څه و چې افغانان یې راویښ کړل او هغه د نږدې 2.5 پیړیو افغانستان چې نه یې مرکزي دولت درلود او نه هم د افغانانو لخوا اداره کېده، د احمدشاه ابدالي په مشرۍ سره متحد او د یوې لویې امپراتورۍ بنسټ یې کېښود. د میرویس نیکه په پاڅون او د اصفهان په فتحه کې د هېواد ټولو ورونو قومونو برخه اخیستې وه او د خپل یووالي په پایله کې په دې وتوانېدل چې په تاریخ کې ځان ته ځای جوړ کړي. اوس د دې وخت دی چې خپل تاریخ بیا را ژوندی کړو. مهمه دا ده چې له تاریخه زده کړه وکړو. دا چې هغوی څنګه او د کوم لامل پر اساس دومره ستر کار وکړ باید په تاریخ کې ولټوو. یووالی پخوا هم هغه قوت و چې هغوی یې بریالي کړل او نن هم هغه قوت دی چې موږ بریالي کولی او د اوسنیو ټولو روانو ناخوالو نه مو خلاصولی شي. ستونزه دا ده کله چې هم موږ د خپلو هیواد د تاریخونو مخلو نو یوازې د جګړو، وژنو او تعصب تصویر مو په ذهن کې جوړ شي. ډېر کم مو دې ته پام شي چې موږ په خپل ویاړلي تاریخ کې د یووالي او ورورولۍ ډېرې بېلګې هم لرو.
که خپلمنځیو جګړو بې اتفاقیو یا هم د پردیو یرغلونو موږ وژلي او بې کوره کړي یو برعکس یووالي موږ ته دا قوت راکړی چې پردي له دې هېواده وشړو همدا یووالی دی چې په وژنو ورانیو او تعصب مو بریالي کولی شي د ګورګین پر ضد د حاجي میرخان د بریالي پاڅون وروسته د شاه محمود لخوا د اصفهان نیول موږ ته دا راښیي چې زموږ د بریا تر شا اصلي لامل د یووالي موجودیت دی او د اصفهان د نیولو وروسته چې کومې پیښې وشوې او موږ اصفهان د لاسه ورکړ او یو ځل بیا د ایراني نادر افشار تر ولکې لاندې راغلو د دې پیښې تر شا بیا اصلي لامل د بې اتفاقۍ او تربګنۍ موجودیت دی د شاه اشرف او شاه حسین د خپلمنځي بې اتفاقۍ پایله وه چې نادر ته یې دا موقع ورکړه چې افغانستان بیا د نږدې 15 کلونو لپاره د یوه بل بېګانه تر ولکې لاندې راشي د اصفهان تر فتحې وړاندې وروسته حالات که په ژور ډول مطالعه کړو ډېر څه ترې زده کولی شو موږ په یووالي اصفهان ترلاسه خو په بې اتفاقۍ مو بیرته د لاسه ورکړ تاریخ یوازې کیسې نه دي چې ویل ولو بلکې د زده کړې او د ملتونو د فکر او راتلونکي د بدلولو لپاره پکې ډېر څه پراته دي که یو شو د نړۍ هیڅ ځواک به مو د پرمختګ او ترقۍ مخه ونشي نیولی که یو شو د نړۍ د ډېر مخکې تللي کاروان ته به مو د وررسېدو هڅې ګړندۍ شي که یو شو راځئ په خپل ډېر پخواني او نږدې معاصر تاریخ کې د تعصب او د بې اتفاقیو پر ځای د یووالي بېلګې وپلټو ویې سپړو خپل ملت ته یې د نمونو په ډول وړاندې کړو زموږ تاریخ د یووالي د ډېرو بېلګو څخه ډک دی چې کولی شي زموږ د خلکو فکر او لارې ته تغییر ورکړي